إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وتوفيق سرا ننبه إن شاء الله مباركة دورة او یو علمی دوره شروع کو چې هغه تعلق ساتي د مسلمان د عقیده سره، او باقی کې به د یو مبارک کتاب شرح کو چې هغه نوم د کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد. توحید هم ټول پیژنو، دغه عام ټول ملګرو ته معلوم دی توحید څه ته وایي، خدای تفصیل په دې کتاب کې شی. عقیده د مسلمان بسې د الله په باره کې وته څه عقیده ساتي، هغه کومې عقیدې دي چې هغه د شریعت خلاف دي او دغه د لاسه انسان ګناګاریږي یا دغه د لاسه مشرک کیږي یا دغه د لاسه جهنم بلازمیږي والعیاذ بالله، هغه به معلومه کی. او دا کتاب کچا وی او یادی کو ځان به پوکو نو باغ عقیده باندې به پوشي، کما عقیده چې الله بیان کړی په خپل کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. خو ډایرک موږ د کتاب شرح نشي شروع کوله، بلکې دا غینه مخکې یو څو اهمي خبرې، لکه مثال د دې خبرې وضاحت چې عقیده مونږ ولې زده کوو، ولې توحید زده کوو، د دې تفصیل وکړو ان شاء الله. دغه شان د توحید او زمونږ په منځ کې تړون څه پکار دی مونږ له، د دې خبرې وضاحت. او بیا دا کتاب چې چا لیکلی دی الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دا سوکو او د مبارکی خو خلق سسوي اې د رښتیا دی وکړه، بیا د ته نسبت چې کیږي د موحدین او غتم وهابیان ویل کیږي، د دې وجه صدا ولیدانوم کې خو دې شو په دوی باندې. د ټولو خبرو وضاحت وکړو د الله په توفیق سره، کوه وو او کوه نو څه خبرې بنن بیان کو سب ان شاء الله بل درس پریدو. دا غینه بعد بیا کتاب شروع کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. دا خبره یاد ساتئ چې په علمونو کې غوره علم هغه دینی علم دی. علم د دینی علوم ته مو دنیوي ته مو، اگر که زمونږ د خلکو د سیو سوچ جوړ شي او خصوصا د عوامو چې دینی سبق ته علم وای او د بل ته تعلیم وای، نو علم دی کړه کنه کته جو کړه مطلب ته دینی سبق وای، تعلیم دی کړه کنه دنیوي سبق، حالکه په دې فرق باندې څه دلیل نشته. علم او تعلیم یو شی دی، علم او تعلیم په معنی د زده کړې، علم دی کړه او علم دی څه کړه دی بیا ولته پوښتنه دنیوي او که دینی. نو په دې علومو کې غوره علوم چې به کې د مسلمان زره برابر شک نشتی، هغه علم دی چې هغه د الله سبحانه وتعالى دین سره تعلق ساتي. بیا د کوم علوم چې د الله د دین سره تعلق ساتي دا په خپلو کې په یو بل باندې فضیلت لري، ټول یو شان نه دی علم. لکه سره د دین زده کوم نو دین کې ډېرې خبرې دي، ډېر علوم دي، ټول یو شان نه دي، ټول یو شان نه دي. نو غوره علم هغه علم دی چې الله سره تعلق ساتي. په علمونو کې غوره علم کم یو دی
چې د الله سره تعلق ساتي. ولې غوره دی؟ ځکه هغه چا سره چې تعلق ساتي هغه غوره دی. لکه اوس خبرې د الله مشتي، خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشتي، بیا وروسته صحابه کرامو بیا دې سره راځه. نو یو طرف ته د خالق خبرې دي چې غزان له خبرې، بیا د مخلوق خبرې. د مخلوق دا خبرې په یو بل باندې فضیلت لري. د مخلوقاتو دا خبرې ټول یو شان خو نه دي. نو چې د مخلوقاتو دا خبرې یو شان نه دي، نو بیا د خالق او مخلوق خبرې به څنګه یو شان شي؟ خالق هغه خو به ډېرې اوچتې که نه. نو دغه شان کم علم چې تعلق ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، لکه اوس یو سړی د علم زده کوي، لکه څه کې وایي زه پیغمبر پیژنم او چې دا څوک دی د څه کړي او د څه ویلي، دغه علم زده کو. دا اوچت علم دی. بل ته وایي ته څه علم کوې؟ زه هغه علم کوم چې زه به صحابه کرامو پیژنم، دوی څه ویلي دي، څه کړي، څه نه دي کړي. دې دواړو کوم یو علم غوره دی؟ کم چې تعلق ساتي چا سره؟ د رسول صلی الله علیه وسلم سره. نبی یو سړی وایي زه علم کوم دې دپاره چې الله وپېژنم. الله څوک دی، څه وایي، څه عقیده وساتم زه د هغه مبارک. نو دا د ټولو نه اوچت علم هغه علم دی چې ته د الله سره وتړي. الله دې ته وښیي الله څوک دی. ګوره په قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي فاعلم، پوه شه په دې خبره او زده که دا خبره. دا اهمه خبره چې الله وایي پوه شه. هغه څه ده؟ فاعلم انه لا اله الا الله. ځان پوه که په دې خبره باندې چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، یعنی ځان پوه که په توحید باندې. دا بنیادی مسله. نو علم د توحید د په هر مسلمان باندې لازم دی. ها صحیح ده چې کېدی شي هر مسلمان تفصیلی علم ونه کړي، خو اجمالی په ټولو مسلمانانو لازم دی. ولې لازم دی؟ که څوک ته وایي چې علم د توحید ولې لازم دی، څه جواب وکړي؟ چې الله پې وپېژني. نو سړی ولې الله پېژندل لازم دي؟ صرف د تعظیم لپاره بندگی به وکړي، تعظیم حق به وپېژني. دا ټولې خبرې دې تړلی شي. خو د افسوس خبره ده، د افسوس مقام چې ډېر نام نهاد مسلمانان خپل رب نه پېژني. صرف یو ټکی یاد کړی یا دوه، الله او خدای. دا مسله به بیا په منځ کې راشي د الله نومونه ده، خو زه کوم چې زموږ په معاشره کې چلېږي الله خدای بس. دا ته چې ورته الله وایي څوک دی؟ یاره پته نشته، خو کلمه مونږ وایو لا اله الا الله، څه کافران خو نه یو. دا ته چې ورته خدای وایي دا څوک دی؟ دغه علم هم لرې کړی وي، اوس ته دوی ته پوښتنه کوي. دا خو دغه سره تعلق نه ساتي چې صرف علما به الله پېژني ته به یې نه پېژني. ته چې دا کلمه وایي لا اله الا الله، ولې ته مسلمان نه؟ نو چې ته ځان ته مسلمان وې، مؤمن وې، بیا ولې د الله د پېژنګلو ته خاص کې په علماو پورې ولې به وپورې خاص کې؟ او داسې ګرانه مسله الله څوک دی؟ ته ما علم نه دی کړی. داسې خبره چې ما علم نه دی کړی. دا وړو ته دا مسلې خلک ښایي. مونږ چې سبق وي وړوکوالي کې په اولني کلاس کې په اتنا کې په کېجي کې به راته دا سوال لیکلی و ستا رب څوک دی؟ ته د چا عبادت کوې؟ ته د چا په لارې؟ دا خبرې د هغه وخت نه مونږ ته ښولي. نو بعضو څه چل کړی دی؟ صرف حق یاد کړي دي. هغه څه چې ورته وړوکوالي کې ښولي بس هغه ده. ستا رب څوک دی؟ الله دی. ته د چا عبادت کوې؟ د الله بس. مو نور مخې ته څه شته؟ هېڅ هم نشته. اوس دی د غیر الله په عبادت کې هم پروت دی، خو هغې ورته پته نشته. دی الله صرف دغه پېژني چې الله دی. الله صرف دومره پېژني وایي موږ یې پیدا کړي یو بس. دغه ته الله پېژني. نو ځکه بیا پتا کې ګناهونه ډېر دي. دا انشاءالله دا به ته زه بیان کوم په دې روانو خبرو کې چې کوم سړی چې د الله نافرمانه یي که نه ډېر، نو دی الله نه پېژني.
ګور قرآن کې الله سبحانه وتعالى د علماء مبارک دا خبره کړې انما يخشى الله من عباده العلماء د الله نه چې ډېر یې د الله بندگانو کې علماء دي وجه صدا ځکه چې د علماء علم لري په الله باندې یعنی الله پیژني نو چې الله پیژني به ډېر یې نو څومره چې الله پیژني دومره به یریږي د الله نه نو توحید چې دی او عقیده د بنیادی مسله ده علماء کرام خصوصا د دې مبارک ملک او کم خبر من یادو کم صفت به دوی کو زمونږ په ملکونو کې دا فائدې درسته کله چې مدرسه کې سبق وي او یا جامعه کې ته منطق ویلې کنه فلسفه دی ویلې کنه نحو صرف ویو کنه فنونو کې څنګه چې تاویږي فنونو لراځي نحو صرف او منطق او فلسفه کې د ځان سره منطق او فلسفه عقیده بیان کړي مسلمانانو ته دلته بنیادی مسله اولنی او اخرنی په دې مبارک ملک هغه توحید مسله هغه د عقیده مسله زه په زه درسونه د توحید او د عقیده زه په زه دورې د توحید او د عقیده په مدرسو کې په جامعو کې په سکولونو کې په هر ځای کې توحید او عقیده او ځکه د مبارک ملک تاسو بغیر د غلون د خبره کومه په دې کې به تاسو وی نه چرته درگاه چرته دربار چرته تعویز چرته کوډګر چرته جادوګر دا به کې نشته او کور کې دنه کوي نو داغه نه سو خبري دا خو دې زموار نه دي کور کې دنه او دا خو دې سړي خپل کار خو بهرم چې دې دي نم دې دي وجه څه ده ځکه چې دوی وخت په وخت د توحید مسله بیان کړي دا وخت په وخت د توحید مسله بیان کړي علماء ته عوام ته طلاب علم ته ټول ته بیان کړي او دا طریقه د پیغمبرانو د دې علماء د ځان نه جوړ کړي موحدین علماء قدیم ملک دي که زمنګ ملک دي او قبل ملک دي هغه د توحید د مسلې لري زور ورکي دا غوي د ځان نه جوړ کړي دا د پیغمبرانو طریقه ده الله سوي وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لګلې موږ ستانه مخکې یو پیغمبر الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون مگر موږ ته وحی کړی دا چې وای د خلکو ته چې نشتی دی عبادت حقدار مگر یو الله د پیغمبرانو طریقه ده نو بنیاد هغه توحید اوس مثال کې ته دعوت شروع کې او تبلیغ کې یو سړی ته مونږ کوا مونږ پرز دی لازم دی هغه سړی قبرونو والا تر مدد شوی هغه ته سجدي لګی تعویذونه استعمالي کوډګر دی جادوګر دی نظرانی منخت د غیر الله بنوم کوي او ته مونږ کوا دا خبره صحیح ده نه طریقه غلطه ده دا سړی عبادت نه قبليږي دا مسله ان شاء الله راشي تفصیلا په دې کتاب کې د دې عبادت ته قبليږي د ک 50 زره پیری منځونه وکي الله دې یو منځوم نه قبلي نو څومره ظلم دی وسره وکړو راودي لګو په منځ باندې او خله د پدره چې منځ نه قبلي رسول ظلمونه کو نو بکار دا وا چې تا ول په کړه وي چې الله سوک دی او دا به مرشي ان شاء الله دې کتاب په شرح کې هر پیغمبر چې الله ول نبوت ور کړی دی او دعوت شروع کړی دی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قوم زما بندگی دی واځي الله به کوئی ګوره د بل چا عبادت نشي کېده او نسوک د عبادت حقدار شته الله نه راو د نوح علی السلام نواله د آدم علیہ السلام نواله او د اخرین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم داغه پوری د ټولو یو دعوت دی کم بوتان چې د نوح علیہ السلام قوم جوړ کړیو او که تاسو چرته په دې دوره کې کیناستې ما سره الله توفیق درکو دا به وګدی خو چې سړی به کوشش کوي او راضي ولو کینی پکې او مال الله توفیق راکو جون راکو
نو ان شاء الله دا ټول مسلې به تاسو زده کوئ چې دا شرک څنګه شروع شوی دی، ولې شروع شوی دی، د شرک ته راتلو اسباب څه دي، د ختمولو طریقه څه ده. اوس زمونږ په دې ملک کې چې کوم حالات دي د قبر پرستو د صوفیو، دوی به باره کې به څه وایو، څه به نه وایو، دعوت به څنګه ورکوي، ټولې خبرې به زده کوئ ان شاء الله. نوح علیه السلام قوم د بوتانو بندگی شروع کړې وه، ود، سواع، یغوث او یعوق او نصر. بیا طوفان راغی، د بوتان ګډوډ شو. هم دغه بوتان دی مشرکانو شیطان ورته په خوب کې وخو راویویستو او څه په مکه کې کېښودو، څه په مدینه کې، څه په طایف کې، څه په شام کې، او بیا د هغه بوتانو بندگی شروع شوه. هم دغه بوتانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه ورننوتو، د بوتان ټول ختم. کم شرک چې د نوح علیه السلام په قوم کې شروع شو او د ختمولو د پاره نوح علیه السلام راغلو، د کوم بوتانو د عبادت ته ختمولو لپاره چې راغلو، هغه بوتان اخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مات کړی. نو مطلب دا شو چې د پیغمبرانو په منځ کې یو رشته ده، هغه رشته ده څه ده؟ هغه رشته د توحید او د عقیده ده. نو بنیادی مسله هغه به توحیدی او هغه به عقیده. راځو هغه ولنی سوال له موږ عقیده ولې زده کوو او موږ توحید ولې زده کوو؟ د ډیرو خلکو زموږ په دې ملکونو کې د توحید ټکي سره دښمنی ده. سره توحید سره، او کله چې ستا په بیان کې ووري چې توحید او شرک، نو دی به په اوږه باندې صادر رواچي او صادر به وسنډي روان بشي هم مړه. لکه موږ چې ماشومانان یو عقیده نه پیژنو، دغه ته راوګرځو زه د عقیدې او څه ته پوښتنه کوم چې ته پیژنې که نه پیژنې. تا چې عقیده پیژندلې نو به ستا په لاس باندې تعویذ نه وي. تا چې عقیده پیژندلې ستا ګاډي ته به تورې چیړلې نه وي. تا چې عقیده پیژندلې ته به بابا او درګاه او دربار نه تلې. تا چې عقیده پیژندلې ته به قبرونه نه ښکلولې. تا چې عقیده پیژندلې ته به د قبرونو خاورې نه خوړې. تا چې عقیده پیژندلې ته به نذرانې او منښتې د غیر الله په نوم نه کولې. تا چې عقیده پیژندې ته به پیغمبر ته یا رسول الله مدد نه ویلې. تا چې عقیده پیژندې ته به یا علی مدد نه ویلې. تا چې عقیده پیژندې ته به پیر بابا را مدد شنه ویلې. تا چې عقیده پیژندې ته به لوی ځوان په باره کې د خرافات او د غلطي او د منګړت خبرې نه کولې. تا چې عقیده پیژندې نو د تندې به د الله نه لو بل چاته نه لګولې. تا چې عقیده پیژندې نو په زړه کې به د محبت د یو الله سره وي. تا چې عقیده پیژندې نو تا به مخلوق او خالق نه یوځای کولې. وای موږ هم عقیده پیژنو. څه عقیده پیژنې؟ راشي چې ځان ته پوښتنه چې عقیده پیژنې که نه پیژنې. د دې توحید ټکي سره ډېر خلکو نه لګي. ما دا خبر تاسو ذکر کړی او ډېره فایده منه ده او بیا ذکر کوم. زمونږ په ملکونو کې دوه قسمه خلک دي، نقصان ده او نقصان ورکوونکي. یو قسم ستا رابطه ختمي د الله سره، دویم قسم ستا رابطه ختمي د رسول الله سره. څنګه؟ اولنی قسم هغه دي چې توس الله ته چغې وایي، دعاګانې غواړي، د الله بندګي کې مړه وي، ته ګناهګار یې، ستا خبره الله ته نه رسي، نو د اولیاء الله پسې زه راځه، قبرونو والا پسې زه راځه، د دربارونو درګاهونو والا پسې زه راځه. ولې؟ ته ګناهګار یې، ستا خبره خو الله ته نه رسي. والعیاذ بالله د دوی په ګمان کې زه د هغوی خبره کوم او دې مسلې تفصیل به انشاءالله په درسونو کې راځي د دغه خبرې رد. نو سوکو نو ایته په اولیاء الله پسې ځه، نو رابطه دې ختم کړه د چا نه؟ د الله نه رابطه ختمه شو. اوس ګرځې لیونی، اوس ګرځې چې ته یو دربار او درګاه باندې به پروت یې، بنګي چرس مرس بس کې، او زه د پلاني صاحب پیر یم او زه د پلاني صاحب مرید یم او ما د پلاني سره بیعتونه کړي. ګرځې لیونی چې کله دې پرېښودو د الله توحید او کله چې د الله سره رابطه پرېښودم په دغه دربارونو کې وبیا میلاویږي خلکو ته. الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ عقیده یک یوازې په یو الله باندې ده. والله لازم چې الله زمونږ د تندې نه پرېږدي چې بل چاته ټیټ شي. عزت یو مقام الله موحد له ورکوي، الله یې نه شرموي. وګوره مشرک ته د ده د تندې په ورځ کې په 130 ځایونو کې ټیټېږي او 130 ځایونو کې د سجدې لګوي. پلانی صاحب له منډې وي، پلانی صاحب له منډې وي، پلانی صاحب له منډې وي.
او زمو خدغه معلوم چې راشي جمعه ته الله د تندې ولګو وجاړه رب العالمین بدله دعاګانې قبول کړي سړي ګور دي عزت ته وګورځه د قبرونو خوري موږ نه خور په قبرونو لاسونه نه راکای لار شو چې د مقبرې ته لا سوچت کو دعا وغوړو د مړي د پاره د چانه د الله نه موحده مسلمانه او مؤمنه رورا د ستاسو لپاره زیره د خوشحالي ده چې الله سبحانه وتعالى ستا رابطه هغه د خپل ځان سره جوړه کړې ده نو دویم قسم خلک زموږ په ملکونو کې څوک دي چې د پیغمبر نه بدی رابطه ختمه هغه د څنګه ته حدیث بیان کو مسله دی بیان په دې موته نه پویو کې د کتابونو گمراه بشي او مذهب خپل مذهب مضبوط راټینګ امامانو نه چول بیان کړي امامانو څه بیان کړي نه چوڑی بیان کړي په نه چول بس مو خلک کړي فائدې د ذکر کوم دا خبره غلطه ده دا خبره غلطه ده چې د امامانو خبرې د قران او حدیث نه چوڑ دي ولې غلطه ده یو څه وجود له اولنی یو شی چې کله نه چوڑ کې کنه نو سچې تغینه د وبوزي هغه فائدہ منی هغه باقی پالتو هغه به گزار کې نو په قران او حدیث کې پالتو ستیشي دي نه چوڑ راويسته دي دا غلطه خبره د قران او حدیث نه چوڑ شي نه چوڑ یو شی چې نه چوڑ کې ته چې کله د مالټي جوس جوړه مالټه نه چوڑ کې کنه نه پټ هغه سکی گزار او به او جوس هغه پاتې کې دا فائدہ مند دی باقی پالتو ته گزار دغه شان نیمبو دغه شان بلش و قران او حدیث نه چوڑ خدا خو نه چوڑ شو نه نور کوم څه گزار کړي هغه نور کوم څه گزار کړي دا خبر غلطه نه چوڑ دا ګوره دویمه څنګه چې د پلاني سب خبره ټولې د قران او حدیث نه چوڑي خو انسان دی او انسان د لپاره خطا غشتي نور خطا يم نه چوڑ د قران او حدیث خانو ته ويرولې د حدیثو کتاب کې ده لکه کې ده د جیدا صحیح بخاری کې ده صحیح بخاری کې ده صحیح مسلم کې ده پلاني کتاب پلینا او ته د مولوی صاحب سره پر رابطه کیش نو ستاره رابطه ختم کړه د چا نه د رسول صلی الله علیه وسلم نو چې دی وسړي رابطه ختم شو د الله نه او بیا رابطه ختم شو د پیغمبر نه نو دی به کوم ځای کامیابی عمومي کامیابی خو لاړه ډړې وړې شو اپ سکه چې دا ختم شو زه په ځای الله سو یطیع الله واطیع الرسول او د دغه رابطه ختم کړو چې رابطه ختم شو نو پاتې شو نو الحمدلله زمونږ په درسونو کې هم دا دوه خبرې ډېرې اوري او زمونږم دي دغه دوه اصول اطیع الله واطیع الرسول والله په دې باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم ساتي موږ په درسونو کې دغه دوه خبرې باوري توحید او اتباع الله د الله بندگی یوازې د پیغمبر تابعداري یوازې همدغه زموږ په درسونو کې او د دې سره ډېر یارانو زموږ سره نه لګي نو خو چا سره زموږ سره پوله پټه نه لري شریک خود دې د لاسه نه لګي چې دا خبره کې بس خلک لکه دیږي په ما پسې کنزلي او بدر دي ډېر دي خا د سره نه زماده علاقه نه چې د جون کې لیدلې ما نه ما پیجنی نه زما سره شراکت شته خو صرف د کنزلي او بدر دي د ټولې دي د لاسه چې عقیده توحید بیانوم او عقیده د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوم او بیانو به ان شاء الله مرګ پوری رسول صلی الله علیه وسلم د مرشي په درسونو کې معاذ بن جبل رضی الله عنه نصیحت کړو یا معاذ لا تشرك بالله معاذ الله سره شرک نک ان قتلت او حرقت او عذبت او قطعت کسوک دی ټوکړي ټوکړي کوي کسوک دی سیزي کسوک دی مړ کوي کسوک د عذاب در کوي کسوک دی جیل ته چي کسوک دی بدنامي کسوک دی هر څه کوي خو توحید با نه پریدي او دغه زموږ منهج دی الحمدلله د چا په کنزلو د چا په بدرودو سره کوم د الله توحید پریدو دا خو موږ ډیر بوزدل او ډیر بې ایمان خلک یو بیا موږ نه عقیده توحید ولې زده کوو موږ دا سوالو زه د دې جواب در کوم په لسو نقاطو کې عقیده ولې زده کوي وروره توحید ولې زده کوي وروره وراشه جواب واوره زه توحید ولې زده کوم اولنی وجه ده
اولنی وجه ده او ما درس په اوله کې وموي په ابتدا کې چې په علمونو کې اوچت علم هغه د عقیده علم دی ځکه یې زده کومه په علمونو کې اوچت علم کم یو دی هغه د عقیده علم دی نو ځکه یې زده کومه نو عقیده اهم ده د اخلاقونه عقیده اهم ده د آدابونه عقیده اهم ده د عباداتونه ځکه چې اولنې واجب په مسلمان باندې عقیده زده کول رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دغه لګو معاذ یمن ته نو سیوته وی اولنی مسله د توحید ده ځکه موږ یې زده کوو رسول صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله په مکه کې تیر کړی دیار لسکاله د هجرت نه مخکې او د دیار لسکاله د توحید او د عقیده دعوت چلولې دا په علوم کې اوچت علم دی ځکه موږ یې زده کوو دویمه وجه د توحید عقیده دې لپاره موږ یې زده کوو چې خپل عقیده برابر کو خپل عقیده برابر کو وجه ده چې عقیده اساس ته په دې باندې د نور عمل بنا دي نو ته چې کله بلډینګ جوړې لاندې سکے بنیادونه چې نو بدی بنیادونه به دیوالونه ولاړي او د چتونه به ولاړ چې بنیاد نشي ستا دیوال او ستا چت بس راټینګ شي او سبه راټینګي یی دي سی وای چې کله ته په دیوال کې کړکۍ جوړې نو اول بس جوړې کړکۍ اول به دیوال لګي نو دیوال نه بعد به کړکۍ جوړې نو کوي سړی راولګي دیوال نه کړکۍ لګي راټینګ به شي کړکۍ څنګه به راټینګي ته کړکۍ نو موږ عقیده دې لپاره زده کوو توحید دې لپاره زده کوو چې خپل عقیده برابر کو اسنه چې ته په شرک او کفر کې پریوزونه الله بر لبی اعمال نه قبلې نه دې دوی موجه شو درې موجه موږ عقیده دې لپاره زده کوو چې د شرک نه بيزان وساتو ولې لکه توحید وې ولې عقیده زده کې د دې لپاره چې د مشرکینو د قبر پرستو د صوفیو د دې خلکو د اعمالونه او د گمراه فرقو د عقایدونو بيزان وساتمه او دا مسله د ساتي وره چې سو پوری دی شرک نه پیژندل نو توحید نشي پیژندل پورا او څوک چې څه شي نه پیژني نو غالبا پکې پریوزي وزته تر شراب او بوتل کې د مخه ته او ته دا ونه ویم چې دا شراب دی په دې کې د نقصانات دي نو کې دي چې دا شراب اوس کې تګي شوی یا مل مرغه او دا یخ پرته دی په تلاجی کې تر واغستو یره و به اسکم لنور جوسو په شان بینه و دې سکو نقصان دا وشولې دا نقصان دي درسو شو چې تا دا شراب نه پیژندو او کته دا شراب پیژندل نن به تا شراب نس کړي نو دې درې موجه شو درې موجه څه ده چې ځان په شرک نه وساتو سلورمه وجه دا شو چې د عقیده او د توحید د علم د الله سره تعلق ساتي نو الله سره د ډیر محبت د لاسه منګه د ډیر عزت کو توحید د چا سره تعلق ساتي د الله سبحانه وتعالى د ذات سره تعلق ساتي نو څومره چې ستاسو د الله سره محبت دي دومره به توحید سره محبت د دې لپاره عزت کو پنځمه وجه ده توحید موږ دې لپاره زده کوو چې د الله نه وېریو چې د الله نه وېریو سړي دا څنګه هغه دي توحید کې یو مسله دا راځي چې الله نومونه دي او صفات دي تفصیل به راشي ان شاء الله نو د الله یو نوم دی السميع البصير اوریدون کې او څه لیدون کې دا اوس د عقیده مسله ده کنه ته توحید زده کو عقیده زده کړ دا مسله مخې تراله نو چې تا ته پته ولګي چې زما رب هر سینی او هر سوري به ګناو کې به ګناه نه کې نه عقیده مونږ دې لپاره زده کو چې د الله نه وېریږو عقیده دې لپاره زده کو ته چې الله په جنبه به تیریږي چې دې نه پیژندل به نه یریږي ولله المثل الاعلى الله خو چت مثال له اسی کبري مخلوقات کې یو کس تاسو سره کینی او په سپینو کپړو کې نشي ساده کپړو کې
ته نه پیژنې چې دا څوک دی او دغه په مخ کې لګي ګډي وډي مو په حکومت په سیم خبرې کېو چارته اشاره وکړه وې دا سړی خفیه ادارو کې کار کوي د حکومت کسته اوس ته پیژندو د په مخ کې وبته چې ګډ وډ وې ها ولې نه ودی پیژندو کنه چې دی نو پیژندل نه یریږي چې دو پیژندو به یریږي نو د کم رب چې دی پیژندل نه والله کته ویریږي او چې دا رب دی او پیژندو به ته یریږي د پته زما رب دا الله دې صفت په مونږ کې پیدا کی د الله نه یره نو دا سویم سبب شو پینځم شپږم سبب که څوک کوئی چې عقیده ولې زده کې نو عقیده زدي لپاره زده کومه چې د شهواتو نه پیژان وساتم او وم سبب دغه یو ذکر کوم ځکه چې نږدې دی یو بلته وم سبب دا دی د لپاره عقیده زده کوم چې د شبهاتو نه ځان وساتم د دوه کې فرق کوي یو د شهوات او بل د شبهات فتنه د شبهات او فتنه د شهوات فتنه د شبهات دي ته وي لکه دا غلطی عقیده غلطی نظریه لکه تولی عقیده زکه چې زده شبهونه او د شکونو نزان وساتما گمراه فرقو د عقاید نزان بچ کما نو فتنه د شبهه نه ته بچ فتنه د شهواتو یعنی د عام ګناونه د شهوات تی ست شهوت ته وی چې د ګناوکا یو سړی د ولیاذ بالله زنا کوي نو دا د په فتنه د شبهاتو کې واقع دی که په فتنه د شهواتو کې واقع دی شهوت وته وی چې ته زنا وکا سړی به ماته وی چې د عقیده د فتنه د شبهاتو سره کار شته او د فتنه د شهواتو سره کار وسره شته کنه کله الله پیجندې نو په فتنه د شهواتو کې به پروت وي نه به پروت به د زنا نه کوله به د شراب نه سکو به حرام نه خورو به دوکي نه ورکوري به په حق مسلمان نه وجرو د ټول خبرې چې په دې کې را نوتی دي د لاسه چې د عقیده برابر نه الله نه پیژني اسوش و اتم سبب خوازه ده عقیده ولې زده کې چې علم میډیر شي علم من خلت ناس سره پاره علم د کمولو لپاره ډیرولو لپاره شبهات ما وضاحت کو شبهات ستو گمراه نظریه د شبهات چې په دین کې د شک پیدا کوي د شبهه ده د دین بزن څنګه بچ کې د عقیده په بنیاد بزن بچ کې لکه مثال ته لاړې د انګريزانو ملک ته او الته یو کسته ته د شبهه را واچوله چې تا الله نه دی لیدلې نو څنګه دی په ایمان راوړې یو ملحد ته دا خبره وکړه دا اوس فتنه د شبهاتو د شهواتو شبهات شبهه رااله عقیده ولې زده کې د دې لپاره چې د دې شبهه جواب ورکړم دغه زما مقصد واضح شو د دې لپاره زده کوم چې د دې قسمه ملحدینو او د اعتراض کوونکو جوابونه پیو کما ان شاء الله را بشي پر روان درسونو کې شبهه د غیر مسلمو او دغه جوابات برته خیمه د دین آشنا شبهه دي او وسره نه بیانوم بیان به کوم د باغ کې چې به جواب وکم چې کدي سي د پرېدم نو به ټول شپه به سوچ کې په خبرو کار نه کیږي چې ته دا وېزه 15 وخت مونږ کوم ځکه دې لپاره علم پکار دی امام ابو حنیفه رحمه الله یو پر درس کوو دغه شان یو ملحد په سره غي اعتراض کې شروع وي زما وسو اعتراضات هغه ویک یو ولنه اعتراض ده چې الله لیدلې هغه نه الله نه لیدلې چې نه لیدلې ایمان دې بسنګ راوړي وی دویم دا چې ته چې شیطانان بم جهنم ته زین خو د ور نه پیداین ور ته پور باندې عذاب څنګه ملوي وی دریم دا چې هر څه الله کوي چې هر څه الله کوي نبی عذاب ول انسانانو ته ملوي
د دې دریو کې دي چې تاسو مخکې جواب زما د خلینو اوریدلې د قسم ځکه په تاسو یې ناشنا نه ښکاري نو که څوک کول پر ووري نه به تم په سوچ کې دې څه جواب وکم هغه ته نور څه نور څه نشته ا دې منبر نه راکو جو هغه کو جمعتونه به د قشانو خاور او شګ او کانی دا به پراتو نو به په خاور کې واچول د خټینه یو مضبوط بال جوړ کو د ککری بوشت ابه هوش کی چراغ نو په امام صاحب باندې کیسو کو داوی وکړه قاضي بسله امام صاحب راوخته الله بندوي ته سره گزار دي کړو یا ولې دې کړو وې د څه سوالونه کړو نو جواب به کړو وې دغه مې جواب ورکړ علم چې رسېږي سي دې لپاره وځه عقیده زده کو نا قاضي سے بوته چې موږ په پوه کې چې تا دا څنګه دې پوه کړې کدر دې جواب یې نه به خو وې د ما ته ویلو چې ته الله لیدلې ما ته نه ویلو چې نه دې درسنګ دې بیمار راوړې مولا جواب ورکړو څنګه نو د ته وی ما چې ته وښتې دړو وې دړ زه به وښه کړم ته دړ خبرې نو ته دړ لیدلې چې ته دړو خدای وې ته ما ته وی چې ور مسنګ ځا ور کړی کی دې چې ما په دې خاور باندې وښتو په دې خټه باندې دې به وښه شون دیم د خاورې نه پیدا دي نه دې څنګه خاور باندې نقصان وته رسیدي ته څنګه نقصان ورسي ولکه دام خاور او دام خاور دریم دوی چې هر څه الله کوي نو انسان ته ولې عذاب ملوي نو دوی به په ما باندې کیس کړي زل تر اوسته خو مطلب دا چې د انسانو اختیار شتي کنه د انسان اختیار شتي د الله د اختیار لاندې ځکه خدانن په ما باندې دغه دا وکړي خو زما په کې اختیار وو وخلق تو غلی شو قاضي سیبم به امام صاحب ته سني شو ځکه جواب ورکړ او دا جواب بغیر د دینه کېدوم نه تا به څنګه وکړو بغیر د دینه خدای د علم چې سره دا سني چې اسی ته پچا باندې گزارونه کې ځل مجاخي ډیری کې د علم سره تعلق ساتي هغه سره علم به جواب کولای شي خچ دا قیدې نه زده کړي او غیرت ته پکې په الله باندې الحمدلله په هر مسلمان کې نبی تاسو سره صرف یو لار ده هغه چې د سړی به وهي د څه کنه یو سړی ستاسو پر پورې وخندل وي اعوذ بالله تبسک چې علم د سر نه سبق ها بس دغه یو لار ده په دې کې دوی خبره نشته نه سیدا سزا د ته ملويږي نه ملويږي اغم د علماو د قاضیانو د حکومت وخت کار دی خودیزی کی زما استام یو ذمہواری ده د دې چې په الله پورې خان دي د دې سره څه شوبې دي دغه جواب کول غواړي کنه دغه لپاره بس کې دغه لپاره باقی دي است کې نه د شبهات هغه مسله شو انا اتمه مسله موږ ذکر کوله چې علم وسره ډیر شي نه هم مسله ولت عقیده است کې نه هم وجه چې ځل الله ته نږدې شي لکه موږ اوس عقیده کې اسماء او صفات وایو د الله صفات باور د الله نمونه باور نو د الله سره به محبت ها ډیری کې کمیږي با ډیری کې لکه زه په مثال درکو یو حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی الله یو انسان ته وکړو نو وی خاندل دا د الله صفات ته څنګه دغه شان سره خای یو صحابي را پاسه وی رسول الله صحابه کرام بصرو کې وښ کړه یو بګره پاسې وی رسول الله او يضحك ربنا الله خان رسول صوته خان دی الله خان محبت ډیر شو شوق ډیر شو دا غرب طرف ته چاغه خان دي کله بزره د غرب سره ملایګم چاغه خان دي نو بیا دا وی ناشنا خبره وکړه نو بیا د غرب نه موږ نشو نه امید کېدې چې هغه خان دي هغه به زموږ ګناهونه مو بخي هغه به موږ سره د رحم معامله مو کی دغه چې خان دي د دوی دا شوق او جذبه چې ډیره شو دا محبت د صدر اساس کې چې الله او پیژندي او صفات یې وورېدو خیالم دې کنه نو دې چې ته په دې عقیده کې ډیره مسلې موږ راځي مخې ته نو د الله سره به دغه محبت هغه به ډیریږي
لکه مثال بل درکم خیر دې خبرو وکړي حدیث کې درځي چې د قیامت پر ورځ به आवाज وشي چا چې د چا بندگی کول التزي هر باطل په باطل باندې چې د باطل معبود بندگی کړي د باغه بوسه روان موحدین به ولاړي نو الله برخکار شي او دوی ته به وي تاسو څه کوئ او څه ته ولاړی ناغو بوتي چې مونږ خپل رب ته ولاړیو ځکه چې مونږ دغه بندگی کوله انو ټول لاړو عقیده مونږ دې لپاره زده کوو توحید دې لپاره زده کوو چې په هغه ورځ مونږ په دغه کسانو کې پاتې شو کوم چې الله ته ولاړ چې ته لاړ نشو خو دې خو نشنه چې باباګانو ولا سره روان شو چې هغه تم ټول عمر چغي وایي الله دې موږ ساتي یا په صلیب په روان شو یا په بوتانو په روان شو یا په ګټو په ونه په روان شو موږ غواړو دا او الله تعالی سوال کوي چې یا الله موږ ته غوا کوو په دې خبره باندې چې عبادت او بندگی یک یوازې ستا کوو یا الله خو دومره دې چې دغه بندگی کې رانه کمې زیاتې کیږي نو یا الله ته مو بخي الله دې توحید د لاسه په موږ ټول باندې رحم وکړي او د دې توحید د عقیدې د لاسه دی رب العالمین د څومره ملګری چې په دې جمعات کې ناشته او څومره چې د بیان اوري او څومره چې ګوري الله دې دې ټول د دنیا او د آخرت مصیبتونه حل کړي نه د سوی موجه شو نه هم سوجه نه هم چې الله ته بنږدې شو لسمه وجه د اخرنی ذکر کما لسمه وجه هغه دا چې ژوند غمونه او مصیبتونه ختمول غواړو ځکه عقیده زده کوو سره وجته ناشنا خبرې عقیده زده کول د ژوند مصیبت ختمول او کنه څنګه یو سړی غریب دی بیمار دی بچی نکیږي مشکلات دي هر څه ورته دي عقیده دا چې د هر څه د الله په لاس کې دي او الله چې سکی به کې خیری جونی د خوشحالو شو کنه شو خو چې عقیده وته نه معلومه نه دې په غمونو مصیبتونو کې خنه نه وته ما سره ولیدا چلو شو ولی زما حال داده ولیدي سي الحمدلله ثم الحمدلله مونږ ته چې هر قسم مصیبت راشي ډایرک زمونږ ذهن کې دا خبر راشي د چا طرف نه دی د الله سبحانه وتعالى طرف د الله طرف نه راغلی مصیبت الله طرف نه راغلی ولی نو د الله په هر کار کې خیر دی نو ظلم خو مطمئن شي نو دا یو وجه شو یو لسمه وجه بل ذکر کوم یو لسمه ذکر کو بدی به اکتفا کو یو لسمه وجه عقیده د دې لپاره زده کومه چې د خپل مسلمانانو اصلاح وکما د خپل قوم معاشري او ملک اصلاح وکم ځکه چې الته شرکیات شتي د مشرکین او عقاید خوريږي چې دغه مخنیوي وکما او ته دا وخت پوری نشي کولای چې سو پوری دي چې سو پوری د عقیده نه زده کړي او دا زموږ د اوسره خیر خوای دي چې موږ د عقیده زده کوو غوته بیان کو نو د توحید سره زموږ تعلق هغه دی چې د توحید سره به ټول نه زیات محبت کې وجه لري چې د توحید د الله سره تعلق ساتي بیا به د توحید زده کې اوس موږ د مجلس کې ناشو زموږ یو څو خبرې یادې ساتي مخکې د دینه چې د عقیده د کتاب موږ شروع کو اول مسله اول کار پتا باندې دا لازم دی اوریدون کې او لیدون کې چې د دې توحید سره به محبت ساتي اولنې کار بس کې محبت دویم بیا به ازدکه محبت نه بعد به ازدکه ګوره که محبت ته وسرنی به نشي ازدکوله دریم پزړه کې به مضبوطه اراده ساتي چې زه دې لپاره ازدکوم چې عمل وکوم او سلورم چې دې ذکر نو بیا په عمل کې کوشش وکې مهنت وکې او کې دې شي دا غیب دې عمل په لار کې ته مصیبتونه مراشي خو ته به خپل لار باندې مضبوط ولاړې او انځمه خبره
سچ دي زده کړو باغې کې چې کله ته غلطي نظریه او عقیده دا واوري دا غینه بزن بچ ساتي او اخرنی خبره غدا شو ته نصیحت چې د مرګ پورې به په دې عقیده باندې مضبوط ولاړی الله دې په موږ مضبوط ساتي د دینه مخکې چې موږ د کتاب شروع کو د زماده د خبرو غاولنی څه شو پس کې تیر شو عقیده زده کړه عقیده ولې زده کو او طالب علم چې د درس لراغلی دی د توحید د عقیده او د توحید د درس بس تعلق څه چل وکي هغه موږ ذکر کړو مختصر دا کتاب چې د کتاب التوحید د دې خپل نوم دی کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد توحید هغه توحید چې هغه د الله حق ته بندگانو باندې خدای دې باندې بم دلیل راشي پر روان درسونو حدیث کې رسول هم دا خبره کړې دا کتاب لیکل دی الامام المجدد شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دا نوم اوریدل کنه دی هو ډیر اوري دا نوم به ډیر اوریدل خصوصا داغونه چې توحید سره نه لګي داغونه به ډیر زیات اوري د دې نه مخکې چې موږ دا کتاب شروع کونو دا سړی خو پیژندل غواړي چې دا څوک دی دا کتابي چې لیکلی او د سیرت خو تفصیلی سیرت علماء په لیکلو کړي خو زبرته مختصر بیان کوم چې دا څوک دی د کنیت ته ابو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي نخپل نوم محمد دی د پلار نوم عبد الوهاب دی نیکه نوم سليمان دی التميمي ځکه چې د بنو تمیم خاندان سره تعلق ساتي او سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی زما په امت کې چې د دجال سره سخت مقابله کوي هغه بنو تمیم قبیله والي او دی شیخ هم د مشرکین او د دجال سره مقابله کړې ده النجدي نجد دی علاقه ته وی دا مونږ چې بکیو د ریاض او خوشه د علاقه قسم او د ټول دې تسویل کی نجد نو د دې علاقه د نزکو ته نجدي ویل کی امام دی د توحید مجدد دی هغه دین را تازه کړو چې هغه د خلکو نه ارشیو هغه توحید را تازه کړو چې خلکو د خپل لاندې کړو شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په عیینه کلی کې پیدا شوی دی په 1115 هجری کې 1115 نو د نن نسو کاله مخکې څوک زری حساب کولای شي 1215 1315 1415 د 300 کاله شو تقریبا 300 سره پاسه شل کال مخکې د تیر شي په عیینه کې لګي عیینه وسمشتي هغه وخت دي سعودي عرب په وخت کې نو شنو چې یو ملکو هغه وخت دي چې هر علاقه باندې به یو امیرو د قبيله د قوم به مشر بس د دې چې بس یو هغه فیصله وکړه نو د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د پیدا شوی د کوم ځکه په عیینه کې او علم ابتدایي علومي د خپل پلار نه زده کړو دغه چې پلار په وخت کې قاضي وو او دې ځنه دا مسله ده ساتي چې اصل کله برابرۍ نو باغی په چې ورسته سره ځي غم برابرۍ نو د پلار دیندار سره واغه عالم نو زوی دا غنه تربيت واغست ورکوالي ناغه کته چې زما د پلار سکه سنه کې دا غنه متاثر شو نو ابتدایي علوم د خپل پلار نه زده کړو به نور دي خپلوانو نه چې علما پکې هغه سره کېناستو او بالکل په ورکوالي کې لسو کالو ته نو رسیدل چې قران یاد کو بیل حجاز ته د حج د پاره حجاز د مکه مدینه طائف دی ته وي التل نو حج وکو او د اغزي د علماو سره کېناستو د غوینه علم زده کو
بیا د هغې نه بعد لاړ عراق ته. الله چې چاله مقام ورکوي ګوره هسې نه ورکوي. مونږ خو دا غواړو چې ته لږ درس ته کېناستو او الله رانه سم دغه جوړ کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه. د دې لپاره به محنت کې کوشش کوي. ګنټه درسي به یې کې دا بعض چې دی نه سل بانې جوړې کړي. نو بیا لاړ عراق ته. نو په عراق کې د علماو سره کېناستو نو هلته شیخ رحمه الله ته احساس وشو چې دین په مشرق کې دی او حالات زمونږ د علاقو په کوم ځای کې دي؟ مغرب کې دي. د جزیرة العرب چې دی خصوصا او دا علاقې د دنګ قبرونه، د قبرونو ته سجدې او دا تعویذونه او دا چې څومره خرافات دي دا په دې علاقو کې. هغه سوچ کو چې دا خو ډېر غټ کار ماته پاتې دی. ورچې کله اخلاص ته پکې اراده دې وکړه که نه نو غټ کار به ته الله اسانه کړي. دا اوس یعنې ما ته خپل رور له دعوت نشي ورکولی، داسې ده که نه، خپل پلار له نشي ورکولی. او دې څه وایي زه وځمه د جزیرة العرب تاریخ بدلومه. دا ټول د توحید عقیدې ته رابلم، د عبادت د غیر الله نه به راوباسم، عبادت د الله ته د الله په توفیق سره د عزم حق شانې وکړه د الله په توفیق سره. ولې چې اخلاص پکې محنت و کوشش. واپس چې کله راغی، زه مختصر بیانوم د سیرت، واپس چې کله راغی نو د توحید هغه پرچارې شروع کړو. نو د دغه علاقې چې کوم امیرانو مشرانو هغو ته وی خبرې ډېرې ښایسته کې، خبرې ډېرې ښایسته کې، خو خفه نه شي ځکه چې ستا په دې خبرو کې د خلکو سره دشمنیانې به جوړېږي او موږ مقابله نشو کولی دې دشمنیانو. نو شیخ رحمه الله د خپل کلي نه راووت او لاړ درعیه ته. درعیه پېژنې که نه پېژنې؟ دا دلته چې اوس د نږدې مخکې خو لرې وه ډېره، اوس هغه آبادیانې دومره شو چې نږدې شوه بالکل دغه درعیه. دې درعیه ته شیخ رحمه الله راغی. درعیه ته چې راغی نو په هغه وخت کې د درعیه امیرو الامام محمد بن سعود رحمه الله چې هغه د سعودي عرب چې دا کم حالي باچا دی ملک سلمان د دغه په نیکونو کې راځي. نو امام محمد بن سعود رحمه الله او د ده په منځ کې ملاقات وشو. پوه یې کو وی زما دا د دعوت دی، دا مې سوچ دی، دا مې فکر دی، ته څه وایې؟ هغه پې سوچ وکړو، ښه ډېر پې مطمئن شو. نو بیا دواړه کېناستو نو وی کوو به څه؟ ته څه وایې امام محمد بن سعود رحمه الله ورته وی وی څه وایې؟ ته ګوره الله دې د خپلو بندګانو لپاره بندګان پیدا کوي. نو څه وکړو؟ هغه ورته دا وی د زور کار به ستاسو وي، د دعوت او د علم او د شبهاتو جوابات او د مناظرو د ټول کار به زما وي. امام محمد بن سعود رحمه الله یو ناشنا تاریخي خبره وکړه. وی بالکل چې ته څنګه وې دغه شان به کوو، ته زمونږ نه یې او په موږ کې ستا وینه تویده، زمونږ وینه تویده دي، ستا بېعزتي زمونږ بېعزتي کېدل دي. روانو کې د ځان سره امام محمد بن سعود رحمه الله د توحید د برکته الله امام محمد بن سعود د لدیس بادشاہي ورکړه چې اوس هم قایم ده او ان شاء الله د قیامت پورې به قایم وي. دا توحید برکت دی. وره نه په وخت کې د اوس سره اټم بم یا جازونه مازونه یا د سشینه مینه نو، خو برکت تسی شو، برکت ته توحید. الله ولدي شي او بادشاہي او د ملک او د زور او د چتو سینې د عزت دول الله ورکړي. ولی ځکه چې د دوی په نیکه کې خیر و، هغه د یو عالم د پاره او د توحید د عقیدې د پاره هغه دومره مهنتونه او کوششونه کړي. الغرض مختصر دا چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شروع کړه کوم ځکه شرک، بدعات، خرافات، وسیلو دا غلطی عقیدې سبې لیدو، هغه باندې بیرت کو علماو ته رسالې ولیکلې په حکمت سره.
دعوت مخې ته روان کړو. ها امام محمد بن عبد الوهاب رحم الله باندې خلک بهتانونه هم لګي، دا به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوم. زموږ سره اوس وخت لګ پاتې دی چې هغه څه بهتانونه چې خلک یې پې لګي. دلته دا خبره ساتي چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوت ورکړي د قرآن او حدیث ته، خپل ځان ته نه ورکړي، خو صرف دومره ده چې دا دعوت وو په شریعت کې، خو دوړه پې راغلې وه. څه پې راغلې وه؟ دوړه ورک شوی و، ده را تازه کو بس. اصل ځان نه مسلې خو نه دي بیان کړي. ځکه دا کتاب چې کوم دی زما په لاس کې ده، دا کتاب التوحید، په دې پاسې لیکلي دي للشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. د دې نوم سره ډېر خلکو نه لګي، صرف د دې نوم د لاسه. دا خبره نه ښه واضح کوم، زموږ د مسلمانانو او پښتانه به پوه شي، د دې نوم د لاسه بس. په دې کتاب کې د نه قال الله وقال الرسول وقال الصحابه. ځکه یو عالم تذکره کوله، سعودي عالمو، هغه وی زه بهر ملک ته تللی وم، نو هلته مې د بعضو علماو سره ملاقاتونه وکړو، نو په هغو کې ما شرکی عقاید وموندو، او دله څنګه دعوت ورکړ. نو وی لاړم او د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا کتاب مې ځان سره اخیستی او ما ورته ویل چې شیخ هدیه ده ستاسو لپاره. وی داسې وکتو کتاب التوحید محمد، دا خارجي، دا تکفیري، دلته را پسې راوستو ولا کتاب ویش لو غزارې کو. وی زه روان شوم او ځان سره مې سوچ کو چې غلطي زما وه، په اجر حکمت سره مې کار کړی. کتاب مې ویوړو دکان ته، وی ما ورته ویل چې دا ګته تې لرې کېده را پاسه ده، او په دې باندې یو بله ګته ولګوئ، داسې عنوان یې په هغې باندې چې نصیحتونه یا بل څه داسې، خو چې دا عنوان او دا څه دې لر شي. ښکلی زبردست کتاب مې ورله جوړ کړو، بل اوس پسې ورغلم، ما ورته زما نه غلطي شوې وه، پرون زه پوه نه شو. دا کتاب باندې ده ستاسو لپاره دي. چې واړه راواړو پاڼې وکتل چې په اوله کې دغه موحد نوم خو نه راځي، چې نوم سره یې نه لګي. نه نوم پکې د هغه نشته، کتاب یې کېښود. وی ما ورته چې زه به راشم بیا یو هفته دوه هفتې بعد. وی چې راشه. وی زه چې لاړم هفته دوه هفتې بعد، نو هغه شیخ ناسو او په ټیبل باندې ورته ماقه کتاب پروت و، کوم چې ما ورکړی و درس یې کوه. بیا چې کله درس ختم شو ما سره وی، ما ته ویل الله بنده ډېر قیمتي کتاب دې راوړی، هغه مسله بیانوي او آیت او حدیث، آیت او حدیث، آیت او دا چا دی دا کتاب؟ مونږ ولیدلی. وی ما ورته چې ویم ته په زړه دې لاس کېده اوس دا د حق سړي کتاب دا ته چې گزار کړی په اوله ورځ، خو ما وله صرف د له پاسه ګته مې دې بدله کړې. دشمني د نوم سره دی، لکه ستا د نوم سره څه کار؟ ته دې سړي خبرې خو واوره، د څه وي دي دا بس به لګي، دا چې ځان ته اهل حدیث وایي، سلفیان وایي، د دوی خواله مه ځئ. نو د دې نوم د دې سلفیت نه د خلکو زړه تور کړی. ته پرېږده سلفیت او ته پرېږده اهل حدیثتوب، راشه ما سره کښېنه، که زما دا خبرې دې غلطې وموندې زه ملامته، او که ستا دا غلطې وي ته ملامته، خبره ختمه شوه. زما د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د نوم سره څه دشمني ده؟ که چېرته د ده په دې دعوت کې دا وایي چې راشئ خلکو زما یو نوی مذهب دی، په هغې پسې روان شي، زما پر رای پسې روان شي، نو بیا ملامت و که نه و ملامته؟ ملامت و. او د دغه خلکو خبرې هم برابر وي، دا کوم چې وایي چې د ده دعوت به نه قبلوي، بیا به د دوی خبره برابر وي. خو دا کتاب به انشاءالله موږ وایو دلته په شریکه، او تاسو به یې واورئ. والله العظیم دا انسان الله دې د په قبر باندې د رحمتونو باران راووري. د دې انسان چې د الله سره څومره محبت و، هغه به تاسو د دې کتاب نه اندازه ولګوئ. او د ده په دې کتاب کې د اوس نه درته وایم، بیا به تاسو هلته واورئ، آیت به اورئ، حدیث به اورئ، د هغې په وضاحت کې د صحابه کرامو او د تابعینو اقوال به اورئ. بس نور به کیسه نشته. او دین هم دغه دی
نو اوس دا د توحید د عقیده امام محمد بن عبد الوهاب د ځان نه جوړه کړې ده نه. امام محمد بن عبد الوهاب یو سړی دا وایي، بعض خلک مونږ ته وایي نو مبارک وایي د دې وهابیانو د مذهب په سعودي عرب کې یو عالم هغه جوړ کړی دی، ګینه 3.5 کاله مخکې دوی ځان ثابت کړي. دا خبره به صحیح وي چې دوه خبرې پکې وي. یو چې مونږ دا دعوه کړې وي چې مونږ د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مقلدین یو، قرآن او حدیث ته نه ګوري. یا اول پکې دا وي. دویمه چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یو نوې مذهب جوړ کړی وي، بیا به دا خبره صحیح. خو امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دی کتاب ته ګور. اسی یو مثال درکوم. دا کتاب چې کولاو کې ګوره چې لازم خو مطمئن شي او چې کم ملګری دا پروګرام یې نه چې هغه مطمئن شي. امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نزار شمه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. د دې ځینې سره کتاب شروع کړي د ځان نه مذهب جوړي. څومره علماو چې کتابونه لیکلي دي نو کتاب چې شروع کړي ناول کې وي ان الحمد لله لیکي، بیا دا ولي کوي کتاب می ولي کو، بیا دا ولي کوي کتاب می په ست طریقې لیکل دي. خدای انسان دې د لیکلي دي د کتاب شروع کیږي دي نه دا وره. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اشکال راغه تپوس راغه چې ولې د نور علماء په شان کتاب نشورو کو. جواب وکوي د توحید ته دومره درون دی چې د مخکې نور خبرې لایق نه لري راش. نو پرې دې چې دغه ځینې کتاب شروع شي هدي انسان مبارک خلک پروپاګاندا کوي. دا کومې خبرې چې تاسو بیانوم حقایق ته بیانوم ول لازم چې د سترګې او نظر به مروخانه شي ان شاء الله چې د څنګه انسان ټول عمر خاورې کړي توحید د پاره په دې ملک چې تاسو شرک نه کړه. دا د الله توفیق دی. دا غینه بعد د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مهنت ته او ورسره مهنت د امام محمد بن سعود رحمه الله الذي دوانه وبخي. دغه مهنت اسی ذکر نه کله سوچ کومه دی علماء ته می سوچ لار شي چې لکه هغه خپل جذبه په ډیروم چې وګوره پلاني عالم دومره مهنت کړي وګوره پلاني دومره کړي دته می سوچ لار شي چې دی انسان ناشنا میټر سٹارټ کړی دی نه کیانو ځکه چې د چې کله دعوت ته توحید کو جزیره العرب الله د شرک نه پاک کو توحید پکې راغی او وقت توحید د اوسه پورې دی ویبا او ثواب بچا به روان دي په د به روان دي څومره نه کېند د کټلې ناشنا میټر د نه کېنو دی انسان لګولې او بیا د بچی نوسی کړوسی د ټول علما دي دا وسی د دلته وزیر شؤون اسلامیه د اولاد کې راځي مخکې چې کوم وزیر اسلامي د بچو کې راځي د مفتی صاحب چې د سعودي عرب د بچو کې راځي یعنی څومره خیر الله سبحانه وتعالى د په قوم کې خو دی سدلاسه د دلاسه چې کله د الله لپاره مهنت وکړه الله د بچو کې برکت واچو نو دغه عقیده اس خپل طرف ته خو دعوت نه دی ورکړي ډیری سختي پیراغلي دي خو هغه د خپل خبرونه نه دی واپس شوی دشمنان توحید او دشمنان د عقیده هغه هر وخت کوشش کړي دي چې دې بدنام کی خو الحمدلله دا غیره پر هغه مهنت به ډیرو کوشش به ډیرو بیا په دې باندې یو نوم کې خو دې شو الوهابیه وهابیان د بدنامولو د پاره چې دې څه بدنام کو د دې خبرې وضاحت به ان شاء الله پر روان درس کې کومه چې د وهابیان چاته وي ولی په موحدینو باندې د وهابیانو نوم پرې خو دې پر روان درس کې وضاحت وکړه امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په 1200 کال د هجری کې بیمار شو او بیماری به زیاته شو او مکه بیماری کې د الله سبحانه وتعالى سره ملاقات شو ماغه بیماری کې وفات شو او دنیا کتابونه لیکلي چې کې مشهور کتاب دا کتاب التوحید کشف الشبهات د دې سړي کار د عقیده سره یو کتاب لیکلی کشف الشبهات ما شرح هم کړی د الحمدلله په درسونو کې
د مشرکین د شبهات او جوابونه تفسیر کې بعض کتابونه لیکلي دي اصول الایمان د ایمان اصول یو کتاب لیکلی دی مسائل الجاهلیه مسائل هغه مسلې چې جاهلیت والو کې وي او غیر ځان ختمول وړ یو کتاب لیکلی فضل الاسلام یو کتاب لیکلی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر او دې نور ډیر کتابونه سیرت کې لیکلي کتابونه الله دې برحم وکړي الله دې وبخ او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي او څوک چې د سره بغض ساتي او حسد ساتي الله دې دا وي دماغ په دې حق خبره باندې کولاو کړي او الله سبحانه وتعالى اغوی ته صحیح عقیده او نظریه نصیب کړي من ګوره د شیخ محمد بن عبد الوهاب نه رګو نه په نسب موږ د کمزې و د کمزې دي نه د نن دریم سو کاله مخکې شکر دریم سو کاله مخکې کوم سوی به ویلې چې دله پیسې ورکړي چې ته زما صفات وکړه هغه سره پاسه دریم سو یا تقریبا صدري سو کاله سره پاسه درې سو کاله مخکې تیر شي خدا کوم خبره چې ما بیان کړه په دې خبرو باندې ځل الله گوا کوم او مته اوس تخکاری مثالونه دغه د کتاب نه پیش کو پیش نه کو په دې مسله متوین شو کنه خبر روان درسونه کې به تاسو نور د دین هم کلی مثالونه کلی دلیلونه ووري چې د انسان د توحید سره څومره محبت الله سبحانه وتعالى دې بم ټول باندې رحم وکي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د عقیدې د زده کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د توحید د زده کولو او باقي باندې د عمل کولو بیا د عقیده بیانولو باقي مسائل او د کتاب شرح به ان شاء الله پر روان درسونه کې کو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين